او زه ډېر حیران شم لکه د تعبیر قرآني ته ګوره وانفقوا مما رزقناکم الله وی ولګوئ د هغه څه نه چې څه موږ درکړي دي او چې الله یو شی راکړی ته پکې بیا هم دومره بخل کوې دا مال خو دیم د الله مال دی ته پکې سره بخل کوې الله تا نه دا غواړي چې زما په دې مال کې ولګوه الله وی او په چا یې ولګوه د ځان دپاره هم نه غواړي وی په دې خپلو وروڼو باندې یې ولګوه په دې خپلو مسلمانانو باندې یې ولګوه په دې انسانانو یې ولګوه چې د غریبانو حاجتونه پوره شي د محتاجو خلکو حاجتونه پوره شي تا ته دا ویل او په دې کې مې یو سړی بخل کوي او زمونږ په دې به خفه کېږو نو حقیقت ته به حقیقت وایو حق ته به حق وایو په دې باب کې پښتانه انتهایي کمزوري دي شتې پکې خو هغه لږ دي او بعض هغه دي چې وي کي نو بیا د خپلې صدقې تذکیره بیا د بازار په منځ کې وکړي من خو یې راغی بل یو راته وایي چې قرض راکړه یعنې څه ده اوس ورکړي ولم نه دي چې توریران د ده شوې خو څه قرض راغی رابلو زما خوا ته راکړه وایي چې 500 ریاله راکړه غریب یې په شرمونو وشرمو د هغه دا خوښه به نه وه چې چاته وویلی شي دی به د هغه دغه قرض یې ورکړي چې به ترې واپس هري د مرۍ نه به یې نیسي دا به ترې واپس هري د هغې تذکره یې وکړه نو زمونږ پښتانه د صدقې په باب کې څه دي کمزوري تاسو ما سره دا خبره منئ که نه منئ که څوک یې نه مني او دلایل به ته معلوم وي چې زما دا خبره غلطه ده ماته دې وایي ستا دا خبره غلطه پښتانه خو ټول نه تکړه دي په دې باب کې څوک دې وایي کمزوري دي انتهایي کمزوري لږ نه که ډېر کمزوري الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي يا ربي يا رحمن يا خالق